سفر ادارې ته نوی رئیس ټاکل شوی و. په دفترونو ګرځېده چې خپل مامورین وپېژني. اداري مدیر د حضرۍ د مامور د معرفي کېدو په وخت وویل حسن خان قهر او خفګان نه پېژني. په اداره کې په دې مشهور دی چې اعصاب یې د پولادو دي. څو میاشتې وروسته رئیس حسن خان ته وویل چې ستا اعصاب خو په رښتیا د پولادو دي، څه چل کوې چې دومره ساړه اعصاب لري؟ حسن خان ورته وویل یو وخت په ملي بس کې سپور وم، زما مخې ته ناست سړي یو بل چاته په نه خبره کنځلې وکړې. هغه هیڅ ورته ونه ویل. کنځلمار په بل تمځای کې کوز شو او غلی پاتې شو. سړي ته یې څنګلوري وویل افرین ستا په حوصلې. ده ورته وویل د یو څو تمځایونو لاره ده، بیا هر څوک په خپله مخه ځي، څه ته بې حوصلې شو؟ په هغه وخت کې زه نوکی زلمی وم. دې خبرې را باندې اثر وکړ. له هغې وروسته داسې ګڼم چې ژوند هم یو لنډ سفر دی، د څو تمځایونو سفر او په غوسه نه ارزي. د عقیدې بیه. لندن ته له اسیا یو نوی مهاجر راغلی او په یو جومات کې امامت پیل کړی و. امام به د کور او جومات ترمنځ په بس کې تګ راتګ کوه. یوه ورځ چې ماتې پیسې ورسره نه وې او ډریور ته یې نوټ ورکړ، هغه د ماتولو په وخت 20 پینهیي زیات ورکړل. امام له ځانه سره فکر وکړ چې دې خلکو ته 20 پینهیي هیڅ پیسې نه دي، څه ته یې ورکوي؟ خو کله چې له بسه کوزېده نظر یې بدل شو. ډریور ته یې وویل د 20 پینهیي دي زیاتې راکړي دي. ډریور وویل ته خو د همدې محلې د جومات امام یې که نه؟ ده ورته سر وخوځوه. ډریور ورته وویل زه هم د دې محلې یم، خو قصدا مې 20 پینهیي زیات درکړل چې امتحان دې کړم. اوس به نو خامخا لمانځه ته درځم. امام چې له بسه کوز شو اسمان ته یې وکتل او ویې ویل توبه خدایه، قریب مې ستا دین په 20 پینهیي پلورلی و. سمه لار. مرشد د رومیانو په کرونده کې قدم واهه چې مرید ورته راغی. پوښتنه یې وکړه تر ټولو سمه لاره کومه ده؟ مرشد یې لاس ته وکتل ورته ویل دا ګوته دې له کومه کړې ده؟ مرید ویل دا مې د پلار مرحوم ده، هغه چې وفات کېده ماته یې راکړه چې یادګار یې راسره وي. مرشد ویل راویې باسه. هغه راویستله او مرشد ورنه واخیستله، په کرونده کې یې خطا کړه. بیا یې مرید ته ویل اوس به څه کوې؟ مرید ویل اوس به نو له ما بل هر کار پاتې وي، ګوته به پیدا کوم. مرشد ویل د خپلې پوښتنې ځواب دې پیدا کړ. تر ټولو سمه لار هغه ده چې په هغه شیبه کې تر نورو ضروري وي. کارغه او اسمان. کارغه یوه ټوټه غوښه په مښوکه کې نیولې وه، مخ په بر الوت. 20 نور کارغان ورپسې وو، حملې ورباندې کولې چې غوښه ترې وتروړي. کارغه بالاخره غوښه پرېښوده چې نور کارغان یې په کراره پرېږدي. هغه یې پرېښوده او په غوښه پسې روان شول. کارغه له ځان سره وویل یوه ټوټه غوښه مې له لاسه ورکړه او ارام اسمان مې لاس ته راوړ. خوب. مولا نصرالدین خوب لیده چې د شیطان ګیره په لاس کې ده، راکشوي ورته وایي دغه درد چې احساسوي تر هغه درد بیخي ډېر کم دی چې ستا له لاسه ګمراه شوي بنیادمان یې تېروي. وروسته یې بیا ګیره دومره په شدت سره راکش کړ چې په یوه چغه له خوبه راویښ شو او بالاخره پوه شو چې په لاس کې نیولې ګیره یې خپله ده. تریاکي. یو چا د سړک د څراغ رڼا ته څه شی پلټل. د پولیس ورپام شول. پوښتنه یې ورنه وکړه څه دې ورک کړي دي؟ د ځواب ورکړ هو کیلي رانه ورکه ده. پولیس هم راغی ورسره ویې پلټله خو پیدا نه شوه. ورته ویې ویل ډاډه یې چې دلته دې ورکه کړې ده؟ هغه ځواب ورکړ نه، په پارک کې رانه ورکه شوه. پولیس ورته ویل نو دلته یې ولې غواړې؟ هغه ویل هلته رڼا نه وه. 2 کوچني موږکان د پیروي په لوښي کې لوېدلي وو. هغه یو ژر تسلیم شو، غرق شو او هغه بل تر هغو لاسو پښې وهلې چې پیروی یې په کوچو بدل کړ او له کاسې راووت. په هانوي کې سارایي موږکان. د 19مې پیړۍ په وروستیو کې چې د اوسني ویتنام مرکز هانوی د فرانسویانو تر واک لاندې و، په ښار کې د سارایي غټو موږکانو او مږو شمیر بیخي زیات شو. د استعماري حکومت حاکم چې د ښار د عصري کېدو فکرونه ورسره وو، د مږو د ختمېدو لپاره یو دقیق پروګرام جوړ کړ. اعلان وشو چې حکومت د هرې مږې د وژلو په بدل کې ښاریانو ته یو څه پیسې ورکوي، څرنګه چې د مږو د ګڼو جسدونو راوړلو روغتیایي خطرونه پیدا کول. نو حکومت دا هم ویل چې یوازې د هغو د لکیو راوړل کافي دي. لږ وروسته د مږو وژونکي متوجه شول چې که د مږو لکۍ غوڅې کړي او دوی ژوندۍ پرېږدي، دوی به نور بچي وزېږوي او د ګټې دا سرچینه به یې نه وچېږي. د فرانسې د استعماري چارواکو پروګرام طبعا ناکام شو.
او د هنوي د سارایي موږکانو په شمېر کې کمی نه بلکې زیاتې راغی. د تاریخ استاد چې دا کیسه کوله ویل حکومتونو ډیر ځله داسې طرحې جوړې کړي دي چې د زور یا پیسو له لګولو سره سره یې نتیجه سرچپه شوې او ستونزه یې زیاته کړې ده. د خوشحالۍ ځای یو شتمن چې د ملک پټي پیسې غلو دانو او کوټیو کمی نه و یو لوی کمی احساسوه. له ده خوشحالي ورکوه. یو دوست په ځنګل کې د دیره ملنګ پته ورکړه چې ګوندې د ورکې شوې خوشحالۍ درک ور ولګوي. شتمن ملنګ ته ورغی، له خپلې ستونزې خبر کړ. ملنګ ورته ویل سبا دا وخت راشه. شتمن سبا هماغه وخت راغی. شتمن سبا هماغه وخت ورغی. که ګوري ملنګ د خپلې ژوندګړې مخې ته په وښو کې څه شی پسې غواړي. شتمن ورته وویل څه شی غواړې؟ هغه ورته ویل ګوته مې. شتمن هم ورسره تر ډیرو پورې ګوتې وپلټله خو پیدا یې نه کړه. په آخر کې له ملنګه وپوښتل چېرته درنه ورکه شوه؟ ملنګ ویل په جونګړه کې، خو هلته تیاره ده ځکه یې دلته په رڼا کې غواړم. شتمن ورته ویل ګوته دې دننه ورکه ده او غواړې د باندې. ملنګ ویل ستا د پروني مشکل ځواب په همدې خبره کې دی. خوشحالي په ځان کې دننه غواړه، نه له ځانه د باندې په ثروت کې. ثروت کولای شي چې د خوشحالۍ تر کوره د په اسانۍ ورولي، خو د کور منځ ته به په خپلو پښو ځي. که ته یو موټر ولري تر ما چې پلی یم کور ته په اسانه رسیږي، خو د کوټو منځ ته به خپله ننوځي، موټر دې نشي دننه کولی. کب نیونکی د ونې سیوري ته ډډه وهلې، د چایو پیاله ورته ایښې وه. دغه وخت یو شتمن تېرېده، ده ته یې پام شول چې لا 2:30 بجې دي او د کار بس کړی دی. ورته ویل اوس خو لا نیمه ورځ پاتې ده، ولې کبان نه نیسي؟ کب نیونکي ورته ویل زما عادت دی چې 2 ساعته کبان نیسم او بیا له سیل او استراحته خوند اخلم. شتمن ورته ویل که تر ماښامه کار وکړې ډېر کبان به ونیسي، ډېرې پیسې به وګټې. کب نیونکي ویل زما په دغه لږو هم ګزاره روانه ده، ډېر کبان او ډېرې پیسې به څه کوم؟ شتمن ځواب ورکړ بیا به په ډېرو پیسو د کب نیونې نوي وسایل واخلې، جال به دې لوی کړې او لا زیات کبان به ونیسي. کب نیونکي پوښتنه وکړه له هغې وروسته به څه کوم چې لا زیات کبان ونیسي؟ د کب نیونې کوچنۍ بیړۍ اخیستلی او په کبانو پسې د سمندر منځ ته تللی شي. کب نیونکي پوښتنه وکړه له هغې وروسته به څه وشي؟ شتمن وویل نورې بیړۍ به پیدا کړي او اخر به لکه زما غوندې ډېره شتمني ولري. کب نیونکي پوښتنه وکړه له هغې وروسته به څه کوم؟ شتمن وویل بیا به د وخت په خپل لاس کې وي، سیل، تفریح، استراحت، هر څه ته به وخت ولري. کب نیونکي وویل زه اوس هم همداسې کوم، سیل، تفریح او استراحت نه هیروم. هوره د پاچا لور ډېره ښایسته وه، دومره ښایسته چې خلکو یې اصلي نوم هیر کړی و. ټولو هوره بلله. له هورې سره د واده کولو ارزومن بیخي زیات و، مګر داسې څوک لا نه و پیدا شوي چې دا ورته هو ووایي. هوره خورا نیک او هوښیاره نجلۍ وه. د پلار ډېر امیدونه ورپورې تړلي وو، خو واده نه کولو یې مور او پلار دواړه پریشان کړي وو. یوه ورځ دربار ته یو زلمی راغی چې د ځلیدونکو جواهرو بې حده ښایسته امیل ورسره و. دی د څنګلوري ملک د پاچا زوی و. زلمي ویل ما د هورې د زړه د ګټلو لپاره پوره 2 کاله د دنیا بل سر ته کوه قاف ته سفر وکړ. په لاره کې مې پیریان ولیدل، دیوان ولیدل، ښاماران ووژل. د هغه غره له پاسه تیر شوم چې بدري جماله پکې لمبېدل او له هغه سینه واوښتم چې فرعون پکې غرق شوی و. د زلمي د سفر حیرانونکو کیسو ته ټول دربار غوږ و. که له هغه سره دا رنګه بې حده ښکلی امیل چې جوړېدلې د انسان له وسه پورته ښکارېدل نه وی، ډېرو کسانو ته به د هغه د سفر د کیسو منل سخته و. بله دا چې دربار ته پوره 3 کاله پخوا لا دا اوازه رسېدلې وه چې د څنګلوري ملک د پاچا زوی د هورې د زړه د ګټلو لپاره د دنیا بل سر ته د بې مثاله پسولونو د موندلو سفر پیل کړی دی. د سفر خبر پخوا لا خلکو اورېدلی و او حیرانونکي امیل ټولو په سترګو لیده، نو کیسې زړه ته لوېدلې. د څنګلوري ملک شاهزاده ویل د کوه قاف په یوه دره کې چې هلته له شنه اسمان او خاموش غرونو پرته نور هېڅ نه ښکاري یوه ونه ولاړه ده او د دې ونې په څانګو کې او د دې ونو په څانګو باندې د میوو په ځای غمي او جواهر او فصلونه راځوړندي. په دې دره کې په 80,000 کاله کې صرف یو ځل یو ژوندی ساری حق لري چې پل کېږدي او د جواهرو د ونې صرف یو څانګې ته لاس وغځوي. زما چې بخت ملګری و په تیرو 80,000 کلونو کې اول ژوندی ساری شوم چې د جواهرو ونې ته ورسېدم او دا میل مې راوړ. د سفر د نقل په پای کې ټولو هورې ته وکتل.
او د ټولو یقین و چې اوس به د هغې له خولې هو واوري، مګر هغې نه وویل. په دربار کې موجوده چوفتیا یو په دوه شوه. پاچا درباریانو ته سترګې واړولې چې ګوندې د هورې د نظر د بدلولو لپاره به څوک څه خبره وکړي. وزیر چې د پاچا د زړه په غوښتنه پوهه شو ویل د پاچا په اجازه زموږ ګرانې شهزادګۍ ته دا ویل غواړم چې تر ټولو غوره دوستي له سیالانو سره دوستي ده. دغه زلمی ستا په څیر د یوه پاچا بچی دی او لکه ته چې په ښایست او هوښیارۍ او نیکۍ کې مثال نه لري، د سفر خاطرو هم ثابته کړه چې په مینه وفا او میړانه کې بې مثاله دی. موږ 3 کاله پخوا لا ټول خبرو چې دی ستا د زړه د خپلولو لپاره په سفر وتلی دی، مګر دا باور مو نه و چې د دنیا بل سر ته د تلو جرأت به وکړي او دغسې بېساری سوغات به راوړي. اوس دا د هر څه په سترګو وینو. دا ثابته کړه چې بې جوړې زلمی دی او که څوک د سیالۍ وړ وي هغه ته یې. موږ ستا په هوښیارۍ باور لرو چې هو به ووایي او موږ به ټول خوشحاله کړي. خو هورې بیا هم نه وویل. پاچا چې ډېر خفه ښکارېده وویل که څوک څه خبره نه لري زه مجلس ختموم او درنظم. درباریانو ته د دې خبرې کول سخته شول چې خبره نه لرو ووایي. دوی یو بل ته سره وکتل او دغه وخت د دربار د قلا مشر څوکیدار راغی. پاچا ته یې له تعظیم وروسته ویل چې یو سپین ږیری سړی راغلی دی، وایي پاچا ته د څنګلوري ملک د شهزاده په اړه ډېره مهمه خبره لرم. پاچا په دې تمه چې بوډا ګوندې د شهزاده په اړه یوه داسې خبره ولري چې د هورې نظر بدل کړي، سمدستي د هغه د راتلو اجازه وکړه. بوډا وویل اعلی حضرته زه په یوه لرې پاچاهۍ کې اوسم، کلونه وشول چې ناروغ یم او علاج مې نه کیږي. یو چا راته وویل چې ستاسې په ښار کې یو ډېر تکړه طبیب اوسي. دا یوه اونۍ وشوه چې په طبیب پسې دلته راغلی، د هغه دوا خورم. نن مې واورېدل چې ستاسې د څنګلوري ملک شهزاده ستاسې لور غواړي او نن دربار ته د سرو زرو لهار سره تللی دی. زه په اصل کې زرګر یم، خو د ناجوړۍ له کبله 8 کاله وشول چې په کور پروت یم، کار نشم کولی. زما 3 زامن دي، 3 سره زرګران دي. دغه عمیل د دویو د لاس کار دی. دویو یوه ورځ 2 ورځې 2 ورځې نه بلکې 2 کاله ورباندې بوخت وم چې د شهزاده په غوښتنه بې مثال عمیل جوړ کړي. د خپلو زامنو او عمیل تعریف به نه کوم چې د ځان تعریف ښه کار نه دی، خو راغلی دې ته یم چې ستاسې د څنګلوري ملک د شهزاده تعریف وکړم. د ډېره موده زموږ په ښار کې زما له زامنو سره وو او که څه هم شهزاده وو، خو د زامنو له قوله درته وایم چې تر ده مهربانه انسان نه پیدا کیږي چې په لاره ځي لاندې ګوري چې کومه حشره کوم میږی تر پښو لاندې نشي. حشرې څه کوي چې په بوټو او ګلونو لا پل نږدي، وایي دوی هم سا لري. نو زه چې خبر شوم چې دی نن ستاسې په دربار کې دی او ستاسې لور غواړي، راغلم چې حق ووایم او د ده ستاینه وکړم. نو زه خپل طبیب ته ځم، ما ته به اجازه راکړئ. بوډا ووت، ټولو شهزاده ته وکتل چې په خولو کې لون خیشتو او له شرمه یې لاندې په غالۍ کې سترګې ټومبلې وې. پاچا وغوښتل پاڅي او دربار ختم کړي، خو دغه وخت هورې لاس اوچت کړ. د څه ویلو اجازه یې وغوښته. پاچا اجازه ورکړه. دی ویل زه د څنګلوري ملک له شهزاده سره واده کولو ته تیار یم. پلار یې په خندا ویل موږ نه پوهېدو چې ستا دروغجن سړی پکار دی. هورې ویل بیا به یو خدای دی، هیڅ چا ټول عمر رښتیا نه دی ویلي. خدا د انسان د انسانیت کمال نه دی چې د خپل جرأت په برکت ښاماران ووژني، پړانګان څملوي یا تر کوه قاف لاړ شي. کمال دا دی چې مهربانه زړه ولري. د خوړلو ماتولو او وژلو چل خو نهنګانو پیلانو پړانګانو ته لا ښه ورځي او د دنیا بل سر ته سفر زانې بازانوان دا عاجز صحرایي کوترې هم کولی شي. خو ده چې په میږي پل نه ایښوده او په ګل مهربانه و، دا له انسان راوتلی اصلي انسانیت دی. د شرکت رئیس چې سهار دریشي واغوستله و، کیلي راویستله چې د موټر ور پرانیزي، تر ټایر لاندې پراته کوڅه ډب سپي په لینګي خوله ولګوله. رئیس ډېر په قهر شو، سپی په تیږه وویشت، سپی ونه لګېده. منډه یې واخیسته. دوا او ډاکټر ته ضرورت پېښ نه شو، خو د رئیس طبیعت خراب و او چې دفتر ته ورسید په سهارني مجلس کې په ټولو مدیرانو زړه سوړ کړ. له جلسې وروسته مدیرانو په خپلو مامورینو زړونه ساړه کړل او مامورینو په هغه ورځ پر چپړاسي پټکې وکړې. چپړاسي چې په دفتر کې تر لاس لاندې څوک نه لرل پټه خوله پاتې شو، خو چې څنګه کور ته راغی او مېرمن یې ورته وویل نن ولې ناوخته شوې، د یو دم اور واخیست، چغه یې کړه چوپ، زه څه ماشوم یم چې د ناوخته راتلو تحقیق رانه کوي؟ ادب زده کړه، سړیتوب زده کړه.
ماشومه خو نه یې، زه پوهه شه کار مې پوهه شه چې هر وخت راځم. ښځه بلې کوټې ته لاړه. هلته یې زوی ټلویزیون ته ناست و. په هغې یې زړه تش کړ. ورشه سبق دی ووایه، درس دی ووایه. ټوله ورځ به ټلویزیون ته پروت یې، د خان زویه. او بیا یې ټلویزیون ګول کړ. هلک له قهره کوڅې ته ووت. هلته یو سپی تېرېده. تیږه یې راواخیسته، ویې ویشت. هغه په پښه ولګېده، له درده کوړنچېده او منډې یې وهلې. دا هماغه سپی و چې سهار یې رئیس ته خوله اچولې وه. 4 غونډۍ د پاچا زوی نه کېده. د خدای وس یې وکړې، خو زوی ونه شو. یو چا ورته وویل چې په لوی ځنګل کې یو سپین ږیری ملنګ اوسي، هغه ته ورشه ګوندې یو څه وکړي. پاچا ملنګ ته ورغی. ملنګ ورته وویل ته به یوازې هغه وخت د زوی څښتن شي چې د یو هلک پلار قانع کړي چې خپل زوی تا ته د قربانۍ لپاره وسپاري. د هغه هلک له قربانۍ کولو وروسته به خدای زوی درکړي. پاچا جارچیانو ته دنده وسپارله چې کوڅه په کوڅه وګرځي او خلک خبر کړي چې که هر چا خپل زوی د قربانۍ لپاره پاچا ته ورکړ، پاچا د خپلو سرو زرو نیمه خزانه وربخي. جارچیانو په ورځو ورځو چغې ووهلې او د پاچا پیغام یې خلکو ته رسوه. اخر یو پلار حاضر شو چې خپل کوڅه ډب زوی چې هیڅ وخت به کور ته نه راته، پاچا ته وسپاري او په بدل کې د خزانې نیم سره زر ترلاسه کړي. ملنګ پال ولید چې د قربانۍ لپاره کومه ورځ بختوره ده. چې ورځ معلومه شو، هلک قربانۍ ته راوستل شو او ملنګ ورته وویل چې د ژوند وروستۍ غوښتنه دې وکړه. هلک وویل ما ته یوه بوکه شګې راوړئ. شګې ورته راوړل شوې. هلک 4 غونډۍ ورنه جوړې کړې. بیا یې دا 3 په لغته ووهلې چې ړنګې شي. دا یوې ته مخامخ کېناست. ویې ویل نو اوس چې هر څه راسره کوئ زه تیار یم. پاچا پوښتنه ورنه وکړه دا 3 غونډۍ دې ولې ړنګې کړې؟ هلک وویل دا لومړۍ غونډۍ زما د پلار وه چې زه یې ونه ساتلم. دا 2مه غونډۍ مې د خپلو خپلوانو وه چې زما پلار یې زما له سپارلو منع نه کړ. او 3مه ستا وه چې پاچا یې او د رعیت د امنیت ذمهواري، خو تا ما ته امن را نه کړ. پاچا په فکر کې لاړ. بله پوښتنه یې ورنه وکړه دا 4مه غونډۍ دې ولې ړنګه نه کړه؟ هلک وویل 4مه غونډۍ د خدای ده او دا مې یقین دی چې هغه مې ساتي. پاچا له ځانه سره ویل دغه هلک به هم ووژنم، خو دا ضمانت څوک کوي چې خدای به زوی راکوي؟ بلکې د زوی څښتن هم شم، خدای شاید ژر رانه واخلي، ځکه ناحقه خون خو ازار لري او زه تا بې ګناه هلک ناحقه وژنم. نو غوره دا ده چې دی په زوی ولی ونیسم. دی هم په خدای پوره باور لري او هم بې عقل نه دی. ډېر امید شته چې د ده په برکت مې پاچاهي لا لوی او لا پیاوړې شي. څو شېبې وروسته قربانۍ ته راوستل شوی هلک د پاچا زوی شو. سپوږمۍ نه غلا کېږي. د ځان طریقې مرشد یوکان د غره په لمنه کې په یوه کوچنۍ جونګړه کې خورا ساده او غریبانه ژوند کوه. یو ماښام غل ورته راغی، جونګړه یې وپلټله خو څه یې پکې ونه موندل چې د وړلو وي. یوکان تر مړوند ونیو، ورته ویې ویل ځوانه تر دې ځایه به دې شاید اوږد مزل کړی وي، اوس دې نو تش لاس نه رخصتوم. واخله دا زما کمیس لطفاً واخله. او خپل کمیس یې ورته له غاړې راوایست. غل چې حیران شوی و په کمیس یې غوټه وکړه، په منډه له جونګړې ووت. یوکان بې کمیسه د سپوږمۍ نندارې ته کېناست. له ځانه سره ویل کمبخت کاشکې مې دا ښکلې سپوږمۍ ور ډالۍ کولی شوې. استاد د حکایت له اورولو وروسته ویل واقعي ثروت په مالي شتمنیو کې نه بلکې په باطني سکون او شفقت کې غواړي. یوکان د غاړې کمیس غله ته ورکوي چې د له جونګړې بیخي تش لاس ولاړ نه شي. د غله راتلو وروسته یوکان ارمان کوي چې کاشکې د سپوږمۍ ښکلا هم هغه ته ورکولی شوې. د ده د خبرې بله معنا دا ده چې مالي شتمني غلا کېدای شي، خو باطني ښکلا او سکون د غلا کېدو نه دي. ویره ماشوم به د ماښام له تیاري وروسته هم په کوڅه کې و. مور چې د منع کولو بله لار ونه لیده ورته ویې ویل له ماښامه وروسته په کوڅه کې پیریان وي. هلک وویرېده، نور تر لمر پرېوتو له مخه کور ته راستنېده. یو چا یې مور ته ویل چې دا د ښه کار نه دی کړی. د ماشومتوب خبرې په ذهن باندې ډېر ژور اثر کوي. دی که لوی هم شي په تیاره کې به ویرېږي. د هلک مور وویل د هغې ویرې چل یې ما ته راځي. چې هلک لوی شو په تیاره کې لا ویرېده، مور یو تاویز په غاړه کې ور واچوه. ورته ویې ویل دغه دې در سره وي، د پیریانو د پلار زور هم نه در باندې رسیږي. هلک بیا نه ویرېده. فطرت نه بدلیږي. د تاریخ استاد نن د انسان د فطرت یوه کیسه وکړه، یوه تاریخي کیسه. ده ویل چې د 14مې پیړۍ د نابغه نقاش لیواردو دا وینچي مشهور انځور مونالیزا چې د پاریس
په لور موزیم کې ساتل کیږي. د 1911 کال په اگست کې غلا شو. دا د هنر په تاریخ کې ډیره لویه غلا وه. د مونالیزا انځور چې د موزیم یو کارکونکي پټ کړی و له غلا کېدو 2 کاله وروسته وموندل شو. په دې 2 کلنه موده کې چې څومره خلک په لور موزیم کې د انځور خالی ځای ته ودرېدل او په ځیر یې ورته وکتل، د هغو کسانو کابو 2 برابر و چې د انځور لیدو ته ودرېدل. استاد ویل یو شی که نه وي خلک یې لا زیات مینوال شي. دا د انسان فطرت دی او فطرت نه بدلیږي. د ګاونډي دیګ د جوها میلمانه و. لوی دیګ یې په کار و. ګاونډي یې امانت ورکړ. څو ورځې پس یې چې ګاونډي ته دیګ ورکوه د هغه په منځ کې یوه دیګچه وه. ګاونډي ورته ویل دیګچه در واخله دا زمانه ده. جوها ورته ویل ستاسې دیګ بچی وکړ ستاسې کیږي. ګاونډي فکر وکړ چې پوره ساده سړی په ګوتو راغلی دی. ولې مفته دیګچه په لغته ووهم. دیګ یې سره له بچي خپل کور ته ننویست. څو اونۍ وروسته د جوها بیا لوی دیګ په کار شو. دا ځل ګاونډي د کور تر ټولو لوی دیګ په دې تمه ورکړ چې د دغه دیګ به که خدای کول بچی هم غټکی وي. د جوها کره د دیګ ډیر وخت تیر شو. ګاونډي له ځان سره ویل چې ګوندې بیا بچي وکړي صبر ورته پکار دی. 15 ورځې تېرې شوې، میاشت واوښته، خو د دیګ درک ونه لګېده. اخر ګاونډي ورته ویل چې که زحمت نه وي هغه دیګ به راکړی. جوها ورته ویل هغه د خدای وبخي. وفات شو. ګاونډي په قهر ویل دیګ څنګه ومري. ګاونډي په قهر ویل دیګ څنګه مري. جوها ورته ویل هر شی چې اولاد ترې پیدا کیږي و ورځ یې خامخا مرګ په مخ کې وي. د پاچاهي ارزومن. په تیرو زمانو کې یو سړی چې یوه سترګه یې نه وه، د سفر ډیر شوقي و. د په سفر کې زړه به یې للی و. په غرونو به خته، په سیندونو به پورې وته، په صحراګانو کې به لالهانده و او د هر کلي او ښار لیدل یې ارمان و. یوه ورځ یې له لرې یو کلی ولید، ورتاو شو چې ورنږدې شو. حیرانۍ واخیست. دلته سړکونه، کورونه، خلک هر څه بل ډول و. چې د کلي منځ ته ورغی په کیسه پوهه شو دا د نابیناو کلی و. دلته نارینه، ښځې، ماشومان ټول نابینا ول او هیڅ یې نه لیدل. سرګردان سیلاني له ځان سره ویل چې راځه دا دې ځای دی، دلته پاتې شه. زما خو لږ تر لږه د یوه سترګه شته. متل دی وایي پړندو کې یو سترګې پاچا وي. زه به دلته پکې مشر شم. نابینا کسان که سترګې نه لري، پوزه، غوږونه او لاسونه یې ډېر حساس وي. دوی د ژوند چارې په خپله بڼه تنظیموي. د دوی د تګ او د دوی د خبرو انداز له نورو بیل وي. یوه ورځ یوه نابینا د بل نابینا امسا پټه کړه. دا پیښه طبعا یوازې یو سترګې سړي لیدلی شوه. د په لوړ اواز ویل پلاني د پلاني امسا غلا کړه. کلیوال ویل ته څه پوهه شوې؟ د امسا د وړلو اواز دې له لرې ځایه څنګه واورېد؟ ده ورته ویل ما اوازونه نه دي اورېدلي، خو سترګې لرم، وینم یې. د کلي اوسېدونکي د سترګو او لیدلو په مطلب بیخي نه پوهېدل. پوښتنه یې وکړه لیدل یعنې څه؟ ده ورته ویل لیدلو ته وایي. تاسې شی نه وینئ، زه یې وینم. دوی ویل دا نو څنګه کیدای شي؟ له تا باید امتحان واخلو چې رښتیا او دروغ دې معلوم شي. دوی یو سترګې تر لاس ونیو، چېرته لرې ځای یې کېنوه، دومره لرې چې دوی پوهېدل له هغه ځایه اواز نشي اورېدلی. او بیا یې ورناره کړه ووایه موږ اوس څه کوو؟ ده ورته ویل تاسې ناست یاست، خبرې کوئ. دا یو اوس پاڅېد، دا بل لاس خوځوي، وروسته بیا هغه بل پښه ښوروي. وروسته بیا نابینایان په یوه شیله کې ودرېدل. ده ته یې ناره کړه اوس ووایه. ده ویل اوس نه راښکاری، نه پوهېږم. یوه نابینا ورناره کړه زموږ او ستا په فاصله کې خو خاص فرق نه دی راغلی، ولې نه پوهېږي؟ یو سترګي وویل ځکه چې تاسې په شیله کې یاست. نابینا ویل شیله خو تا ته نوره هم در نږدې ده، اوس مو ولې نه اورې؟ یوه سترګي وویل دلته د اورېدو خبره نه ده، د لیدلو ده. دوی ویل ته خامخا څه تکلیف لرې، په حواسو کې دې ګډوډی دی، ډاکټر ته دې باید ورښکاره کړو. دوی یو سترګې تر ګریوان ونیو، د کلي ډاکټر ته یې کش کړ. ډاکټر هم د دوی غوندې په سترګو معذور و. ډاکټر خپل لاسونه ورباندې تېرول چې ستونزه یې تشخیص کړي. کله یې چې ګوتې د هغه پر مخ تېرولې ویې ویل د اختلال ځای مې پیدا کړ. د ډاکټر مطلب د هغه پرانیستې سترګه وه چې لیدلې ورباندې. ډاکټر ویل مشکل هم دلته دی، ځکه یې حواس ګډوډ دي او ګډې وډې وایي، همدا اوس به یې چاره وکړم. سرګردانه سیلاني چې د ړندو په کلي کې د پاچاهي ارزو ورسره وه، په ډېر زحمت د هغې ولکري وتښتېد او سترګه یې خوندي پاتې شوه. زیړ غویي
په یوې لویې ورشو کې د غویانو ګورم اوسېدل او څرېدله. دلته واښه پرېمان نه و او غویي وږي نه پاتېدل، مګر د ورشو د څنګ له ونو به کابو هره ورځ زمري راوتل چې په دوی بریدونه وکړي. غویي به د ځان د ساتلو لپاره شا په شا ودرېدل، داسې چې که به زمري له هرې خوا رامخکې شول، غویانو به د ښکرونو په مټ په شا وتمبول. که څه هم یو نیم ځل به یو نیم غویي له زمریانو سره په مقابله کې ټپي شو، خو د سر صدمه ورته نه رسېده او لاس یې بر و. مګر زمري خوشحاله نه و. دوی چې غویي نشو خوړلی، د موږکانو سویانو په څیر کوچنیو ژویو ښکارولو ته مجبور شوي وو او په هغوی یې ګېډې نه مړېدلې. زمري ورځ په ورځ ډنګر شول. یوه ورځ چې زمري د ونو سیوري ته سره راغونډ و، دې نتیجې ته ورسېدل چې دا سیمه بیخي پرېږدي، بلې خوا ته ولېږدي. خو په یوه پښه ګوډ زمری چې تر ټولو کمزور او تر ټولو چلباز و، د سیمې پرېښودل ضرور ونه بلل. ده ویل که ما ته فرصت راکړئ زه به خپل کوښښ وکړم، ګوندې بلې سیمې ته د تلو اړتیا پیښه نه شي. زمری ورخوښه کړه او دی د دوو نورو زمریو په ملګرتیا غویانو ته ورغی. 5 پیاوړي غویي د برګ غویي په مشرۍ چې د ټولي مشر هم و، زمریو ته مخامخ ودرېدل. وی ویل څه ته راغلي یاست؟ ګوډ زمري وویل محترمو غویانو، موږ جنګ او دښمنۍ ته نه یو راغلي، بلکې سولې ته راغلي یو. موږ سره ګاونډیان یو او دا د شرم خبره ده چې د یو بل سر ته سره ناست یو. زه او د ځنګل نور ټول زمري دا مني چې لموږ په ماضي کې خطاوي شوي دي. د ځینو غویانو په بدن به اوس هم زموږ د غاښونو او منګولو د ټپونو نښې پاتې وي. له دې حقیقته انکار نشو کولی، مګر تر کله پورې دښمني. موږ زمري اصلا سولهپال مخلوق یو او زموږ او تاسې ترمنځ دا دومره مشکلات هم چې پیدا شوي دي، یوازینۍ وجه یې زیړ غویا دی. د له موږ سره ټول عمر بد کړي دي او زموږ له دښمنانو سره یې رابطه ساتلې ده. که دی په منځ کې نه وي، زموږ په منځ کې ان د یوې ستنې قدر اختلاف نشته. د خو رنګ هم له تاسې ټولو بیل دی. دا یاد لرئ چې ټول عمر به در خپل نشي. زموږ وړاندیز دا دی چې زموږ او ستاسې ترمنځ د دایمي سولې د ټینګېدو لپاره زیړ غویا له ګورمه وباسئ. موږ ته یې راوسپارئ. که مو دا کار وکړ، ټول عمر به هم تاسې هم موږ ارام یو. باور وکړئ چې کله د زمریو سترګې په ده باندې ولګېږي، بیا په ځانونو نه پوهېږي. سوله ګاونډیتوب هر څه یې هېر شي. حملې پیل کړي، نو زر درته کوو، لمن درته غوړو، داسې مه کوئ. دا زموږ دښمن راوسپارئ. برګیا څنډې ته شو چې د زمریو د وړاندیز په اړه د ګورم له نورو مشرانو سره مشوره وکړي. یوازې خالدار غویي د دې وړاندیز مخالفت وکړ. نورو ټولو وویل چې که د یوه غویي په قربانۍ باندې سوله راځي، دا خو بده خبره نه ده. د خالدار غویي د مه کوئ مه کوئ چغې چا وانه اورېدلې. زیړ کمبختې زمریو ته وسپاره او هغې پر زیړ غویي سمدستي حمله وکړه. که څه هم 2-3 زمري په ښکر ووهل، په شا یې وتمبول، خو هغې ډېرو او دی ژر له پښو وغورځوه. د ګورم ټول غویي د زیړ غویي په وژل کېدو خفه وو، مګر سوله لا ضرور وه او لکه ترخه دوا چې څوک خوري، د هغه وژل کېدل یې زغمل. له دې پیښې وروسته ډېرې ورځې په ګورم باندې حمله ونه شوه. غویي په لومړي ځل بې ویرې په وښو کې څرېدل، خو زمریو به چې اوس د غویي د غوښې خوند لیدلی و، څومره صبر الله کوه. دوی ګوډ زمري ته وویل موږ وږي شوي یو. ګوډ له څو نورو زمریو سره یو ځل بیا د برګ غویي ملاقات ته ورغی او خبرې په سلام پیل کړې. ګوډ زمري ورته ویل ګورئ اوس خو به مو یقین پیدا شوی وي چې موږ ضرري مخلوق نه یو. واقعا چې ډېر ښه کار مو وکړ چې دا بدي و بدګماني مو ختمه کړه. هم تاسې اوس په سوله کې د اطمینان ژوند لرئ، هم موږ. د دوستۍ د دوام لپاره لازمه ده چې که یو نیم مشکل پیدا کیږي، هغه باید د خبرو له لارې حل شي. موږ فعلا یو مشکل لرو چې امید دی په حل کولو کې مرسته وکړئ. برګي پوښتنه وکړه څه مشکل؟ ګوډ زمري وویل ستاسې هغه د اوږدې لکۍ والا غویا چې دی، هغه چې لکۍ یې ډېره خوځوي، د زمریو طبیعت ورته ډېر خرابېږي. موږ کوښښ کوو چې زمري حمله ونه کړي، خو د هغه لکۍ کاشکې ستاسې په شان وی، کاشکې معمولي لکۍ وی. موږ واقعا د هغه له درکه په اندېښنه کې یو، هسې نه چې سبا زمري بې حوصلې شي او تاوان وکړئ. نو د مشکل د حل کولو لپاره غواړو هغه موږ ته په ګوتو راکړئ چې سوله او دوستي هم داسې پسې اوږده شي. برګي یو ځل بیا د ګورم د مشرانو مشوره واخیسته. دا ځل یوازې په خپله د اوږدې لکۍ والا مخالفت وکړ. نورو ټولو ویل د سولې د ټینګېدو لپاره به یې ور وسپارو. دا ځل مشورې ډېر وخت ونه غوښت. د اوږدې لکۍ والا یې ژر له ګورمه ویست او زمریو ته یې په ګوتو ورکړ. د اوږدې لکۍ والا له زمریو سره تر ډېرو پورې مقابله وکړه، مګر چاره یې نه وه، آخر تسلیم شو. د پلمو دا لړۍ په ځلونو تکرار شوه. زمري ورځ په ورځ چاغېدل او غوی خوارېدل.
نور نو بحث او دلیل او حتی پټکې ته ضرورت نه و. زمریو به صرف دومره ویل چې پلانې غویا راکړی او نورو به ور وسپاره. په آخر کې د برګي په شمول صرف څو ګوته په شمار غویي ژوندي پاتې وو. یوه ورځ یوه ژوندي پاتې شوي غویي له برګي پوښتنه وکړه دا په موږ څه وشول؟ د زمریو په مقابل کې ولې مات شو؟ د چا له لاسه مات شو؟ برګي چې د اوښکو څاڅکي په سترګو کې برېښېدل وویل موږ هغه وخت هر څه بایلودل چې د زیړ غویي ورکولو ته تیار شو. مزل او منزل. استاد چې نن د مقدوني اسکندر درس راکوه کتاب یې بند کړ. وی ویل د اسکندر په اړه ډېرې افسانې هم ویل شوي دي چې په ځینو کې د واقعي تاریخ په شان ژوره معنا پیدا کولی شو. هسې وایي چې مقدوني اسکندر په 30 کلنۍ کې یو چا په ګوښه ځای کې په ژړا ولید. هغه ورنه د ژړا د وجې پوښتنه وکړه. اسکندر ویل په دنیا کې نور د نیولو لپاره ځای راته پاتې نه دی ځکه ژاړم. د اسکندر افسانه مو پوهوي چې د ژوند معنا او ښکلا په منزل کې نه بلکې په مزل کې ده. دا یو زه ولې یو څوک چې له درده په تکلیف و هر ورځ به یې اسمان ته کتل ویل به خدای ولې دې په درد مبتلا کړی یم؟ نور خلک خوشحاله اسوده ژوند کوي او زه کړېږم ولې؟ یوه ورځ چې ډېر نهیلی و ویې ویل خدایه کشکې زما درد د یو بل چا له درد سره بدل کړې. د بل هر چا درد مې منلی خو چې له دا خپل مصیبته وژغورل شم. په هغه شپه دغه سړي یو عجیب خوب ولید. خوب ویني چې خدای پاک ټولو بنیادمانو ته وایي چې خپل دردونه راوړئ په معبد کې کېږدئ او په بدل کې د نورو دردونه یوسئ. د دې خبرې له اورېدو وروسته دی سمدستي خپل درد په کڅوړه کې اچوي. معبد ته روانېږي. نور ټول بنیادمان له خپلو دردونو سره په منډه د معبد په لور درومي ځکه دوی هر یو وخت ویلی و چې درد یې د زغملو نه دی. کاشکې د بل چا له درد سره بدل شي. د معبد په لاره کې ټول بنیادمان خوشحاله ولیدل. د هر یوه تمه وه چې په معبد کې به یو اسانه درد انتخاب کړي. دی چې کله معبد ته ورسېد او د نورو د درد کڅوړې ولیدې بیرته یې خپله کڅوړه غوټه کړه. په منډه کور ته روان شو. نورو بنیادمانو هم بیرته خپلې کڅوړې ورسره واخیستې او خپلو کورونو ته خوشحاله روان شول. داسې ځکه وشول چې تر اوسه دوی د نورو له دردونو خبر نه وو. ګمان یې کوو چې د نورو دردونه به آسان وي. بل علت دا و چې له خپل درد سره انسان بلد او عادت شي او ورو ورو ورته د زغملو شي. سهار چې له خوبه راویښ شو توبه یې وایسته ویل خدایه په خپل قسمت راضي یم ناشکري نه کوم. د لوی حقیقت احساسول. راهب په سمڅه کې مراقبه کوله. دغه شیبه یو موږک راغی. د هغه د چپلکو ژول یې پیل کړل. راهب سترګې پرانیستې. په قهر یې ورته وویل ولې مې د دعا په وخت کې ذهن پریشانوي؟ موږک وویل وږی یم. راهب ویل ورک شه احمقه زه د لوی حقیقت د احساسولو په لټه کې یم ته د لوږې غم اخیستی. موږک ورته ویل ته چې ما نشي احساسولی لوی حقیقت به څنګه احساس کړی شي؟ د خپل ذهن منونکي. یوې ښځې په بازار کې یو سړی ولید ویې دراوه. ورته ویې ویل هنري خوشحاله شوم چې وروسته له ډېر وخته دې وینم. څومره بدل شوی دنګ وي خو اوس ټیټ ښکارې. چاغ وي ډنګر شوی سپین وي تور شوی. په 15 کاله کې دومره تغییر عجبه ده. هغه سړي ورته ویل زه هنري نه یم جان یم. ښځې ویل دا یې لا بله نوم دې هم تغییر شوی. د ګیدړې نصیحت. ګیدړې خپلو بچیو ته نصیحت کوو چې د هر چا باغ ته ورشئ انګور یې وخورئ خو د مفتي په باغ به کار نه لرئ. بچیو ورته ویل ولې انګور یې زهرجن دي که څه بل چل دی؟ ګیدړې ورته ویل نه انګور یې د نورو باغونو غوندې دي خو که غلا ورنه وکړئ نو بیا دا خطر شته چې پیتوا ورکړي چې د ګیدړې غوښې حلاله ده او له دې پیتوا سره به مو بیخي نسل ختم شي. تیږې او د تیږو کمان. مارکوپولو یو پل تیږه په تیږه ورته توضیح کوي. قبلای خان پوښتنه کوي هغه کومه تیږه ده چې پل یې تکیه کړی دی؟ مارکوپولو ورته وایي پل د دغې یا هغې تیږې په ذریعه نه بلکې د تیږو د کمان په ذریعه تکیه شوی دی. قبلای خان څه شیبه غلی پاتې کیږي او بیا وایي نو ماته د تیږو خبرې ولې کوي؟ یوازې کمان دی چې راته اهمیت لري. مارکوپولو ورته وایي خو چې تیږې نه وي کمان هم نشته. هل من مزید. د امریکا لوی وچې ته د لویدیځوالو تر ورتلو له مخه هلته په پیړیو د مایا په نوم یو تمدن د هنر معماري اساطیرو او ریاضیانو یو بالکل بیله دنیا جوړه کړې وه. د دغه تمدن په اړه ګڼ کتابونه تالیف او ډېر فلمونه جوړ شوي دي. اپوکالیپتو د مایا خلکو تمدن په اړه یو خورا اثرناک فلم دی چې په 2006 کال کې نندارې ته وړاندې شو. په دې فلم کې یو ځای یو سړی وینو چې له نورو بیل په خپل غم کې ډوب ناست دی.
مختلف ژوي ده ته راځي ورته وایي پر تا باندې مو غم پرزو نه دی، ته که هر څه غواړې موږ تیار یو چې تا ته یې درکړو. سړی وایي غواړم تیز نظر ولرم. کجیر وایي ته به زما غوندې تیز نظر ولرې. سړی وایي غواړم پیاوړی واوسم. پړانګ وایي ته به زما غوندې پیاوړی واوسې. سړی وایي د مځکې په رازونو د پوهېدو ارزومن یم. مار وایي دا به زه در وښیم. په دې ډول ټول ژوي ډالۍ ورکوي. سړی د ډالیو له اخیستو وروسته په خپله مخه ځي. وروسته بیا کونګ نورو ژویو ته وویل اوس نو انسان ډېر څه کولی شي، په ډېر څه پوهیږي. غرڅه وویل هغه څه چې په کار و هغه یې ترلاسه کړل، نور به غمجن نه وي. خو کونګ د غرڅه خبره ونه منله. ویې ویل زه د انسان په روح کې یوه تشه وینم، د لوږې غوندې بې پایه تشه چې ډکېدلی نشته. دا هماغه شی دی چې دی به غمجن وساتي او غوښتنې به یې پای ونه لري. دی به تر هغو پورې دا هم راکړه او دا هم راکړه. وایي چې تر څو دا خاورینه نړۍ ورته ووایي زه نوره ختمه یم، د ورکولو را سره څه نه دي پاتې. ناشکره انسان. یوه لوی شتمن ته ناڅاپه روحي مړاویتوب پیدا شو. زړه به یې تنګ و، ډېرو طبیبانو حکیمانو ته ورغی خو ذهني سکون یې ورستون نه کړ. بالاخره یوه ورځ یو سړی چې خلکو کم عقل باله او د چا د هیڅ شي مشوره نه ورسره کوله په لویه لار کې ودروه. ورته ویل زما یو یار دی هغه ته ورشه، که خدای کول ستا د مرض علاج به وکړي. شتمن غوښتل ورته وایي چې په لارو کې یو څوک درول او په خپل سر مشورې ورکول د هوښیارو کار نه دی. خو خپله خبره یې بدله کړه. ورته ویل ستا یار څوک دی؟ ده ورته ویل ملا نصرالدین. شتمن یې پته ځینې واخیسته او په سبا باندې د خپلو ټولو جواهرو له ډکې کڅوړې سره داس په سورلی د هغه په خوا روان شو. شتمن به خپله ټوله خزانه همیشه له ځانه سره ګرځوله. شتمن د اس له 3 ساعته مزله وروسته د ملا نصرالدین کلي ته ورسېد او ملا یې د یوې ونې لاندې ولید. شتمن لاسه کوز شو. د خپل مشکل له بیانولو وروسته یې د جواهرو کڅوړه ور وښوده. ورته ویې ویل که دې زما علاج وکړه د همدې کڅوړې یو قیمتي غمی درکوم. ملا په کڅوړه غوټه وکړه، منډه یې واخیسته. شتمن چې چاغ و په کلونو یې منډې نه وې کړې، په ملا پسې ډېر ستړی شو. خو ملا د کلي په تنګو کوڅو کې ورنه ورک شو. اخر مجبور بیرته د هغه ونې خوا ته لاړ چې هلته یې اس درولی و او ملا نصرالدین یې په اول ځل لیدلی و. هلته یې ملا ولید چې د ده پاسې پښه اړولې او کڅوړه یې ټینګه نیولې ده. شتمن که څه هم بېحده ستړی و خو ورمنډه یې کړه. ملا آواز ور باندې وکړ ورو راسه نه تښتم. شتمن چې ورسېد ملا لاس راکوز شو او د جواهرو ډکه کڅوړه یې بیرته ورکړه. شتمن کڅوړه په ټټر پورې وموښله. ویې ویل لعنت دې په ما وي چې د یوه کمعقل خبره مې منله او د هغه په خوله تا ته راتلم. زه درته د علاج په تمه راغلم خو تا راسره مسخرې شروع کړې. ملا نصرالدین ویل زه مسخرې نه کوم، زه علاج کوم. دا اوس راته رښتیا ووایه چې ذهن دې یو څه آرام نه شو. شتمن ویل یو څه خو ځکه آرام شو چې کڅوړه مې ګوتو ته راغله. ملا نصرالدین ویل هیڅوک هم د شکر له کولو پرته نه خوشحالیږي او شکر کولو ته د هغه چا پام کیږي چې د خدای ورکړیو نعمتونو شتوالی او نشتوالی سره پرتله کړي. د عبدالله خبره. یو عارف د ژوند په وروستیو ساعتونو کې هم خندا هیره نه کړه او تندی یې ترینګلی نه شو. یوه مرید یې ورته وویل هیڅ وخت مو غمجن نه و خوابه دې ونه لیدې، د دومره خوشحالۍ علت څه دی؟ عارف وویل کابو 80 کاله پخوا مې چې 19 کلن زلمی وم یوه ورځ مازدیګر عبدالله ولید چې د ونې لاندې یوازې ناست دی. له ځانه سره خاندي. عبدالله به هغه وخت د 72 کلونو د عمر سپین ږیری و. ما تعجب وکړ. ورغلم ورته ومې ویل کومه ټوکه در یادېږي چې ورته خاندي؟ ده ویل زه هم چې ستا همزولی وم، د خفګان شیبې مې ډېرې او د خندا کمې وې. یو سهار چې له خوبه راویښ شوم ناڅاپه الهامي فکر را پیدا شو چې ژوند یې راودل کړ. په هغه شیبه کې په زړه کې راتېره شو عبدالله دا ورځ ستا د ژوند ورځ ده، انتخاب پکې ستا دی، په غم یې تېروې که په خندا. عبدالله زیاته کړه چې له هغې ورځې وروسته مې هر سهار له ځانه همدا پوښتنه کړې او په خپله مې ځان ته ځواب ورکړی دی چې زما ژوند ده، که د نور زوروي هم زه دې نه زوروم، په خندا دې تېروم. د مفتو مشورو شوقیان. یو چا چې نوی دکان پرانیستی او لوحه یې ورته جوړه کړه. په لوحه یې لیکلي وو دلته تازه کبان خرڅېږي. یو دوست یې راغی ورته وویل د دلته کلمې ته څه اړتیا ده؟ طبعا کبان دلته ستا په دکان کې خرڅېږي. که پلورونکي په لوحه کې د دلته کلمه کمه کړه. څه موده پس یو بل دوست ورته ویل چې د تازه کلمې ته هیڅ اړتیا نشته ځکه وراسته کبان خو هیڅوک نه خرڅوي. که پلورونکي د تازه کلمه هم لرې کړه. یو بل دوست یې وړاندیز وکړ چې د خرڅېږي کلمې ته ضرورت نشته چې په دکان کې خو هیڅوک مفته شی چاته نه ورکوي، طبعا خرڅوي به یې. که پلورونکي په لوحه کې یوازې د کبان کلمه پرېښوده
خو په هغې باندې یو بل دوست نیوکه وکړه. وی ویل 100 متره لرې لا د کبانو بوی ځي. هر څوک سترګې او پوزه لري. د کبان کلمه لرې کړه. که پلورونکي د دغه دوست نصیحت هم ومانه. ورپسې بیا یو بل دوست د دکان په سر باندې د تشې لوحې شتون بې ځایه وباله. په کپ پلورونکي لوحه ښکته کړه او بالاخره شپږم نصیحت کوونکی هم را پیدا شو چې ویل دکان ته یوه لوحه ضرور ده چې ورباندې لیکل شوي وي د تازه کبانو د خرڅولو دکان. یوازینۍ بایللې دا وه. د فوټبال یو مشهور لوبغاړي د خپلې مېرمنې په قتل تورن شو. د مقتولې مړی ورک و. لوبغاړي یو خورا لوی وکیل چې هیڅ وخت یې دا ونه وه بایللې په ډېرو پیسو استخدام کړ. د محاکمې په ورځ وکیل وویل چې د تورن د دفاع لپاره یې ټوله هڅه کوله. وویل محترمو زه پوره باور لرم چې زما موکل بې ګناه دی. تاسې به زما په خبره ډېر ژر باور وکړئ. ولې د تورن میرمن به چې په ظاهرا وژل شوې ده همدا اوس چې زه تر 10 پورې حساب کوم د همدې کوټې په دروازه راننوځي. وګورئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 د ټولو غړیو سترګې په دروازه کې وي خو څوک رانغلل. وکیل چې په خپل کار کې بېساری مهارت درلود وویل تاسې ټولو دروازې ته کتل معنا دا چې د هغې په وژل کېدو مو پوره باور نشته نو په خپلو فیصلو کې لطفا بیړه مه کوئ. خو جیوري پلاوي فیصله وکړه چې تورن ګناهګار دی. د جلسې په پای کې چې ټول راوتل وکیل د جیوري پلاوي مشرې ته وویل ما چې تر 10 پورې حساب کوو تا هم د نورو غوندې دروازې ته کتل مګر فیصله دې بیا بل ډول وه. هغې ورته ویل سمه ده چې ما ورته کتل خو ستا موکل ورته نه کتل. د سرکار کچرې یو ماخوستن مولا نصرالدین او مېرمنې سره ناست وو. له یوې خوا بلې خوا غږېدل او په دې منځ کې مېرمن ورته وویل دغه اندېښنه تل را سره وي چې په بله دنیا کې به څه راپېښېږي. ته څه معلومات لري؟ مولا وویل دا خو اسانه ده. دا اوس به لاړ شم حال به درته راوړم. مېرمنې خوشحاله شوه. مولا هدیرې ته ځان ورسوه او د سړک د غاړې په یوه زاړه ناست قبر کې وغځېد چې د بلې دنیا معلومات وکړي. 2-3 ساعته تیر شو. هیڅ یې نه ونه لیدل او نه وه هیڅ یې نه ولیدل او نه واورېدل. اخر پسې خوب یوړ. یو وخت د سحر په خړه وړه کې د جرس په آواز راویښ شو چې وار په وار رانږدې کېده. مولا ورخطا شو. ګمان یې وکړ چې له بلې دنیا پسې څوک راغلل. ځان یې سره راټول کړ چپنه یې په سر کش کړه خو ویره یې کمه نه شوه. اواز بیخي رانږدې شو. مولا له ورخطایۍ ناڅاپه منډه واخیسته او په کچرو کې چې په کاروان کې روانې وې ورغې. کچرې وتورېدې. بارونه یې ولوېدل. دغه کاروان سرکاري و او کاروانیانو مولا ونیو. ډېر بد یې وواهه. مولا ځان کور ته ورسوه. مېرمنې ورنه چې تازه راویښه شوې وه پوښتنه وکړه د بلې دنیا معلومات دې وکړل؟ خیرت و؟ مولا ورته ویل خیر و خیرت و بس یو د سرکار کچرې به نه تروي نور هیڅ مشکل نشته. خام کار. یوه بوډا کب نیونکی چې په خپل کار بوخت و یوه ځوان کب نیونکي ته پام شول چې په خپله وړه بیړۍ کې ورخطا ښکاري او د ساحل په لور ډېر چټک پارو وهي. بوډا ورته ویل ولې دې دومره بیړه ده؟ هغه ورته په پوډېدلې غږ وویل بیړۍ مې سوری ده اوبه ورننوځي. بوډا پوښتنه ورنه وکړه سمندر ته تر تلو له مخه دې چې کړې وه؟ ځوان ځواب ورکړ وخت را سره کم و غوښتل مې بیړه وکړم ډېر کبان ونیسم. بوډا ورته ویل که بیړۍ غرقه شي د کبانو ډېروالی پکې بې فایدې دی.